که چا د غم په حالت کې انا لله و انا الیه راجعون وایه، الله نبی کریم علیه السلام فرمایي چې الله عز وجل به د هغه شي چې د ده د لاسه وتلی دی، د ده د لاسه تللی دی، تلب سوی دی، ضایع سوی دی، هر څه چې بولي الله عز وجل به د هغه ښه بدل ورکړي، تر هغه به ښه بدل ورکړي، بدل یا په دنیا کې یا په آخرت کې. حدیث شریف کې راځي وایي الله عز وجل فرشتې راولېږي چې ورسې زما د یو بنده بچی دی، دا بچي سي دا روح راواخلي، ملک الموت به یې روح راواخلي، هغه ماشوم به مړ سي، هغه زوی به مړ سي. فرشتي چې هلته ورسي الله عز وجل به پوښتنه ځینې وکړي، لکه دلته چې د انبیاو څه پوښتنه وکړه، ماذا اجبتم، څه جواب درکړه سو، چې وایي زما بنده څه وویل، دا زوی چې مو ور مړ کړي، دا زوی روح مو راواخیستی، زما بنده څه وویل. خو په کور کې یو تن کم سو، هغه سړی دی د کوره ولاړی چې ته په نازېدلې او شمله دې په لوړه، خو ولاړی نو خو نسته، نو څه ویل؟ قال وایي استرجع، ستا بنده چې کله یې موږ د زوی روح راغی استرجاع ویل انا لله و انا الیه راجعون. قال ابنوا له بیتا فی الجنه وسموه بیت الحمد، ورسې د دغه بنده لپاره په جنت کې یو بنګله جوړه کړئ، پر دې مخ باندې ور ولیکئ بیت الحمد، دا بیت الحمد دی، دا د هغه سړي کور دی چې د غم په حالت کې کلمه د استرجاع